بالاخره ملګرو د اونوس صرافۍ هم اعلان وکړ چې خپل مایننګ یا خپل پروجیکټ به 3 وروسته په خپل اونوس صرافۍ کې لانچ کړي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده اونوس صرافۍ یو خارجي صرافۍ ده چې خپل د مایننګ پروجیکټ لري چې دوی هم اوس اعلان وکړ چې خپل د مایننګ پروجیکټ به د نوامبر په 9 تاریخ لانچ کړي. نو راځئ دغه ویډیو کې تاسو ته د اونوس صرافۍ مایننګ پروژه معرفي کوم چې د کې څنګه کار کیږي او څنګه ته موږ خپل ټوکن وډرا کو یعنی ټوکن هم اوس مهال د وډرا وړ دی موږ کولای شو وډرا کو او همدا شان مهمه ده چې څنګه موږ لدې څخه روزانه فری ټون کوین ترلاسه کو لسلور تر یو ټون کوین فری روزانه گیوی وی هم ورکي. واقعا ډیره ښه د مایننګ پروژه ده. راځي مکمل توضیح درته ویډیو کې درکم. کلمه ځل مده چینل نه لیدنه کوي چینل سبسکرایب ویډیو لازمي لایک کړئ. راځي ویډیو ته ملګرو لومړی به موږ د اونوس ټاپ مایننګ کې اکاونټ جوړولو دا ډول لینک ده لومړی کومنټ ډسکرپشن او همدا شان ټلګرام چینل کې مې تاسو ته ایښی. په دې لینک به کلیک واخلئ او د اونوس صرافۍ اصلي بورډ به راشي. بورډ به سټارټ کوي بیا به بورډ شروع کوي. په دا ډول اوس موږ د اونوس مایننګ صفحې ته وځو. څنګه چې پورته تاسو وینئ دا یو بالکل ویریفای مایننګ د ویریفای ټیک لري او خپله د اونوس صرافۍ لخوا جوړ شوی یعنی بالکل یو معتبره سیستم ده. صحیح اکاونټ مو جوړ کړ. دا ډول ملګرو د اکاونټ صفحه ده. څنګه چې اکاونټ جوړ کړئ 15,000 ټوکن د اونوس ټوکن تاسو ته بونس درکول کېږي. یو مهمه خبر دغه ټوکن خپل ټوکن دی یعنی پوینټ نه دی یعنی تاسو څخه صفرونه نه کمي. مثلا دا 15,000 دي دا 15,000 ټوکن کې حسابيږي. دا کار هم واقعا ښه ده. خنو اکاونټ جوړ شو. اوس راځم به کې د کار کولو طریقه د ټول برخې یا تادې څخه د ټوکن وډرا او فری ټون کوین ګټل دا ټول یو تاسو ته خیم. لومړی ملګرو اصلي صفحه کې یو لومړی خو تاسو دلته پورته وګورئ ONX listing 2 ورځې وروسته دا لانچ کیږي یعنی 2 ورځې موږ د کې فری مایننګ کوي شو بعد لاغینه دا لانچ کیږي او موږ ته به پیسې راکړي. خنو دا اوس راځي چې د کار طریقه تاسو ته وښیم. دا ملګرو دا لومړنۍ هم صفحه ده چې په دې کې دغه ډول یو صفحه ده. راځم لومړی د دې ځای برخې تاسو ته ښیم. دې کې ملګرو زموږ یوازینی کار څه ده 4-5 ساعتو کې به راځو د فارمینګ برخه به وهو. فارمینګ برخه کې به خپل مایننګ چالانو. دا ګورئ سٹارټ نیو سایکل په دې باندې به کلیک کوو. دا د زموږ مایننګ چالان شو او په ساعت کې موږ ته 55.5 ټوکن د اونوس راکوي. نو دغه یوازینی کار دی چې موږ به خپل مایننګ په دې کې لګو. بیرته اصلي صفحې ته راځم. نورې برخې هم لري چې په هغه هم موږ ته ټوکن راکوي. دغلته ملګرو یو لاټري ترسره کیږي چې 100 دانې ټون کوین فری ورکول کیږي. البته دغه لاټري کې هغه خلک ګډون کولی شي چې هغه صحیح ټلګرام پریمیوم ولري ځکه د یو ټاسک دا ده چې مثلا تاسو باید ټلګرام د دوی سره ټلګرام پریمیوم البته ملګرو دا برخه ټولو ته فری ده. صحیح د کې کوم خاص شرط نشته. تاسو کولی شئ د کې ګډون کوئ او بس 15 ورځې وروسته دا لاټري کیږي که چانس مو بس 100 ټون کوین دی گیوی وی کې چار چاته وته د کې د اشتراک یا برخه اخیستلو لپاره لومړی به تاسو خپل ټون کیپر کنیکټ کړئ چې کنیکټ مو کو بیا دلته به لایک او ریټویټ په دې آپشن کلیک کړئ. یو صفحه راځي دې څخه بیرته وځو. دا لاندې مثلا دا به مو هوګو آپشن به وو بیرته به راځو. مثلا دا ټلګرام چینل جوین کړئ. دغه د هم جوین شو بیرته وځو تینه بیرته راځم د اونوس مایننګ ته او دغه گیوی وی برخه کې به هم موږ ته رجستریشن ترسره شي. نور که چانس مو ملګرو دغه 100 ټونه دی گیوی وی ورکوي بس چار چاته راووتو. دا ګورئ چې په دې مو کلیک کوو دغه چک آپشن به ووهئ. دا به اوس موږ ته ټیک مار واخلي او دی چې ټیک مار واخیست بس موږ په دغه گیوی وی کې جوین کیږو. دا یو څه ټایم نیسي ملګرو لږه پرې په تمه کېږم ورته. ښه نو ملګرو هغه 4 واړه شرایط مې ورته پوره کړ. شرایط یې اسانه و. ټیک مار یې راکړ. دلته اوس په جوین کوو موږ به بس په دغه گیوی وی کې رجستر شو. بس رجستریشن وشو. نور بس چانس ده ملګرو 100 ټون کوین گیوی وی ورکوي 400 پکې راووته. ښه نو دا او راځم نورې برخې مکملې درته ښیم. یو د ایرډراپ برخه لري چې د ایرډراپ برخه کې څنګه چې مې ویل همغه گیوی وی ترسره کېږي. دلته ګورئ 2 گیوی وی دي. یو دانه 100 ټون کوین فری ورکوي یو 500. دا 500 والا کې ملګرو بیا موږ نشو کولی برخه واخلو ځکه د دوی وایي چې یو ټاسک دا ده چې زموږ چینل بوسټ کوي. دا خاص ټلګرام پریمیوم والا بیا کوی شي. څوک چې ټلګرام پریمیوم لري دغه د هم ترسره کوي او دې برخه کې د هم ګډون واخلي. دا فارمینګ برخه مې تاسو ته ویل چې اصلي کار هم دلته ده. دلته څنګه وینئ موږ ته ټوکن راټولیږي هر 4 ساعتو کې. 4 ساعتو کې به یو ځل راځو ټوکن به کلیم کوو او دا لاندې سیدي دا بیا ملګرو کارټونه دي. دا ګورئ دا کارټونه
دا چې موږ اپګریډ کوو د موږ دغه ساتواره ګټه پې زیاتېږي. خو زه فعلا توصیه نه کوم چې دا تاسو اپګریډ کړئ، ځکه دلته ټوکنو لانچ کېدو ته هم کم وخت پاتې او دا هر یو تاسو نه ټوکن اخلي. مثلا دا وایي چې پروفیټ هم 22 دانې ټوکن په ساعت کې ډېرېږي که 9000 ټوکن موږ ته راکوي. نو دلته تاسو نه ټوکن کټوي. بیا په ټون کوینو هم تاسو کولی شئ دا پروفیټ واخلئ. مثلا دا چې دا په تقریبا 15 سنټو ټون کوین باندې ده. بیا نور دا ستاسو خوښه ده، که په ټون کوین یې اخلئ او که خپله په ټوکنو باندې خپل پروفیټ ډېروئ. ما صرف معرفي که تاسو ته. او ملګرو یو د چیک ان برخه لري. دوستانو خپل اصلي اکاونټ ته راغلم، باقي کار به دلته درته وښیم. یو د چیک ان برخه ده. دلته چیک ان برخه کې موږ ته ملګرو دغه ټوکن فری راکوي. اوله ورځ 12,500 بیا 25,000 او بیا همداسې آخره ورځ کې 4 لکه ټوکن موږ ته فری راکوي. خو دغه چیک ان ملګرو فری نه ده، صحیح. دا به تاسو د ټون کوین په بدل کې کوئ. البته دا مهم هم نه ده، د چا زړه ووې کوئ، د چا زړه ومې کوئ. دلته ګورئ د دې چیک ان قیمت څه ده، 0.1 ټون ده چې تقریبا 50 سنټه یا نیم ډالر کېږي. البته ملګرو بیا زه هم وایم دغه چیک ان مهم نه ده، که چا وکړو ټوکن اضافه ورکوي، که چا ونه کوو ټوکن اضافه نه ورکوي، یعنې مهم نه ده. زه خپله غواړم دا چیک ان ترسره کړم، که څوک یې ترسره کوي دلته به په کلیم بای ټون باندې کلیک کړي او د دې ټون کیپر کوم وایلټ چې کنیکټ وي هغه ته دی بوځي او دی څخه نیم ټون کټوي او دغه چیک ان ورته کوي. زه خپله غواړم ترسره یې کړم او تاسو هم خپله خوښه ده، که غوښتل مو چیک ان ترسره کوي اضافي ټوکن درکوي، که ترسره کوئ نه هېڅ کوم مشکل نه لري. نو ټون کیپر ته یې راوړم. دلته چې څنګه وینئ 2.50 سنټه فیس راځي. نو دغه د ما کنفرم که ملګرو او دغه به زه دی ته ورکړم، زما چیک ان به ترسره کړي. بېرته راځم، د ما ټلیګرام شاته لاړم ملګرو، چیک ان برخې ته راځم. نو زما چیک ان به ترسره شي. ښه نو ملګرو زما چیک ان ترسره شو. څنګه چې وینئ لومړی ورځ چیک ان مې واخیست. نو څنګه چې مې ویل چیک ان ستاسو خپله خوښه ده، که چېرته مو غوښته بیا کولی شئ روزانه دا چیک ان په 0.1 ټون واخلئ او خپل ټوکن لا زیات ترلاسه کوئ. خو یو خبرې ته مو پام وي ملګرو، که چېرته تاسو لومړی ورځ چیک ان وکړو، دویمه ورځ مو ونه کړو، دا بېرته ځي لومړي ورځ ته. یعنې که چیک ان کوئ بیا ترې سر په سر وکوئ چې دې غټې جایزې ته ورسېږي. بیا هم وایم چیک ان مهم نه ده، د هر چا خپله شخصي خوښه ده. ښه نو دا د چیک ان برخه وه. یو د ډیلی کوډ برخه ده ملګرو. دغه ډیلی کوډ کې دلته به موږ راځو، د ورځې به یو کوډ سلیکټ کوو، موږ ته په څه کوي 500 ټوکن راکوي. دا کوډ به هم زه تاسو ته روزانه په ټلیګرام چینل کې ږدم او دا به څنګه سلیکټ کېږي طریقه اوس تاسو ته ښیم. ښه نو ملګرو دغه کوډ په دې شکل ده چې مثالا موږ به دلته 3 دانې عدد انتخابو. مثالا د نن ورځې کوډ فعلا نه و راغلی، ما وکته، نو زه به تاسو ته د کارولو طریقو ښیم. مثالا موږ ته یو نمبر راکوي 512. موږ به دلته راځو 512 به سلیکټ کوو. چې کله مو سم سلیکټ کړو دغه یو خانه موږ ته ټیک مارک کېږي، یو کوډ ترسره شو. بیا به راځو دوم کوډ مثال په ډول 500 به لیکو، دوم خانه هم موږ ته ټیک مارک خوري. دریم کوډ مثلا 1200 به ولیکو، دریمه خانه هم موږ ته ټیک مارک خوري او موږ ته فری 500 پوینټ راکوي. دلته به کلیم کوو. دا کوډونه څنګه چې مې ویل روزانه نور تاسو ته چینل کې نشریږي. که چینل کې نه یې لینک یې تاسو ته لومړی کومنټ کې ږدم. ښه نو ډیلی کوډ برخه مې مخوده. یو د ټون ډراپ برخه لري چې څنګه مې ویل موږ کولی شو دې نه له 4 نیوله تر 1 ټون کوین فری ترلاسه کړو. دلته ګورئ هره ورځ 18 ټون کوین په دې کې ګیوی وی کېږي چې فعلا هم ګیوی وی روانه ده. 18 ساعته وروسته تمامیږي او څوک چې مستحق دي او شرایط پوره کړي هغې ته دا ټون کوین لیږل کېږي. دلته به اوس موږ څنګه ټون کوین ګټو طریقه یې تاسو ته ښیم. لومړی که تاسو اونوس مایننګ سره ټون کیپر نه یې وصل کړی، دغه آپشن کې دلته تاسو ته وایلټ کنیکټ درکوي. وایلټ به لازمي کنیکټ کوئ چې که چېرته بیا دې کې 100 ګټئ مستقیم وایلټ ته هم ځي. زما فعلا کنیکټ ده. نو اوس راځم دا درته ښیم چې دې کې به موږ څنګه دغه څخه فری ټون کوین ګټو. ګورئ ملګرو کله چې تاسو دې کې روزانه کار کوئ او ټوکن ترلاسه کوئ، د چا چې ډېر ټوکن وي هغه راځي دلته فری ټون کوین ترلاسه کوي. مثلا دا کس وګورئ لومړني مقام کې ده د نن ورځ 2,08,000 ټوکن ترلاسه کړي په اونوس مایننګ کې او د 15 ټون کوینو په جایزه کې فعلا ده. او دا دوم کس وګورئ د 1,90,000 ترلاسه کړي 3 ټون کوینه جایزه فعلا دته ورغلې. او دغه بل څه ده د 1,25,000 ترلاسه کړي څنګه چې ګورئ 2 ټون کوین. او لاندې نور هم د تر 10 مقامه پورې دی فری ټون کوین ورکوي. دا ګورئ 10 مقام ته 1 ټون کوین ورکوي چې دې کس 1,00,000 ټوکن ترلاسه کړي. څنګه چې دلته ګورئ خوشبختانه زه هم په دې برخه کې راغلی یم چې زه فعلا 8 مقام کې یم. صدام خان څنګه چې وینئ 1,11,000 ټوکن ما نن جمع کړي او 1 ټون کوین زه مستحق راغلی یم په دې کې. او نو که چېرته دا رتبه زما همداسې پاتې شي
او دغه 18 ساعته ټایمر تمام شي دغه یو ټون کوین به مستقیم زما والټ ته راځي چې بیا راغی ټلګرام چینل کې تاسو ته ثبوت هم وړاندې کوم. نو دغه د ټون کوین د ګټلو برخه ملګرو چې واقعا دا سیستم یې هم ډېر ښکلی ده. بیرته وځم تېنه یو بله د لانچ پول برخه لري ملګرو چې لانچ پول برخه کې دلته هم کولی شئ ټوکن سټیک کوئ او یو څه بل څه دي خاص ما پکې ملګرو زیات کار نه ده کړی لانچ پول برخه کې، خو دلته تاسو کولی شئ چې همدا ONX ټوکن په 19 صرافۍ کې سټیک کړئ او اضافه ګټه واخلئ. خو دې برخې څخه یې مهم څه نشته، لومړنۍ برخه مې مکمل تاسو ته وښوده، لاندې هم د انوایټ برخه ده چې تاسو کولی شئ له دې برخې خپل ملګري دعوت کړئ. د ملګرو د دعوت په سر ساده ټلګرام چې ولري 15,000 او که ټلګرام پریمیوم یې 25,000 ټوکن تاسو ته درکوي. ملګرو دعوت هم دی کې ضروري یا اجباري نه ده، څنګه چې مې دا یو اضافي ګټه ده، کولی شئ ملګري دعوت کې اضافي ټوکن ترلاسه کړئ. دې څخه مو یو د ټاسک برخه لري. ټاسک برخه کې ملګرو دلته ډېر زیات ټاسکونه چې ما ټول ترسره کړي دي، څنګه چې وینئ یو ټاسک مې هم نه ده پرېښی او ځکه دې مایننګ کې ما یو څه کار ښه کړی. دلته ټاسکونه تاسو ټاسکونه کمپلیټ کړئ. ټاسکونه ټول ملګرو اسانه وي. مثالا دا یو ماته صرف پاتې دا ویسي 2200 کسان انوایټ کړه، 9 میلیون ټوکن درکو. دا بل ویسي یونس چینل بوسټ کړه، مثالا 2000 ټوکن درکو. دلته لاندې نور هم دي، ده وایي والټ کنیکټ کړئ 2,500 ټوکن درکو، ما کنیکټ کړی 2,500 راکړي. دغلته 2 برخې نورې هم لري، په دې کې هم ټاسکونه دي. دا تاسو بیا پخپله درسره وګورئ، ټول اسانه دي. مثلا یو چینل به جوین کوئ، یو څه به کوئ، فری ټوکن درکوي. نو دا تاسو خپله حل کوئ درسره دا ټاسکونه چې ویډیو اوږده نه شي. زه وځم تی د ټاپ برخې ته راځو. دلته هم تاسو د نورو مایننګو په څېر کولی شئ ملګرو ټاپ وکوئ، یعنې په دغه برخه باندې کلیک وکوئ او ټوکن ترلاسه کوئ. فعلا ما کلیک کړی، دا ګورئ ماته وایي چې 248 دقیقې وروسته ته بیا راشه دلته کلیک وکړو. نو دلته هم تاسو کولی شئ ټاپ وکوئ، یعنې مایننګ وکوئ او ټوکن ترلاسه کوئ. دا له دې یو د فرند برخه لري چې فرند برخه مې مخکې هم وښوده. کله چې تاسو خپل ملګري دعوت کوئ، دلته چې ستاسو ملګري مایننګ کوي نو تاسو ته یو مقدار کمیشن هم راځي. دلته بیا تاسو کلیم آپشن وهئ، کمیشن درته راټولیږي. فعلا ما کلیم ووهه یو ساعت مخکې، نو فعلا 0 دي. نو دغلته هم د ټون ډراپ برخه د همغه مخکې مې درته وښودله او څنګه ورسره لیډر بورډ ده، نور خاص څه نشته. ملګرو دعوت بیا مې هم وویلې چې اجباري یا ضروري نه ده، د چا چې خوښه یې کولی شي ملګري دعوت کې اضافي ګټه وکړي. یو هم د وایلټ برخه لري ملګرو چې وایلټ برخه کې موږ باید لومړی راشو د دې ایر ډراپ د وډرا لپاره ځان الیجیبل کړو. دلته ګورئ زه الیجیبل یم، دا ټول سټیپونه مې ورته کمپلیټ کړي. بیا چې تاسو به څنګه ځان الیجیبل کوئ او څنګه به دا 19 ټوکن وډرا کوئ ONX، په دې زه تاسو ته سبا ویډیو جوړوم، ځکه دا ویډیو یو څه اوږده شوله ملګرو، نه غواړم چې اوس مسله یې غټه شي. نو زه به تاسو ته سبا ویډیو جوړوم چې څنګه دې کې ځان د وډرا لپاره الیجیبل کوئ او وډرا خپله ترسره کوئ. ما وډرا هم کړې، اخر کې درته ثبوت هم ښیم. او که لاندې راشو روډ میپ ته ملګرو، ګورئ د نومبر په 24 دی لیکلي دي چې مایننګ به سټاپ کېږي، یعنې موږ صرف د نومبر تر 24 ټایم لرو چې دغه کې مایننګ وکړو. نومبر په 26 به دی ملګرو وډرا شروع کوي 7 ټون کیپر او د نورو وایلټو ته. البته 19 صرافي ته تاسو همدا اوس هم وډرا کولی شئ، زه تاسو ته آخر کې وډرا هم کوم. او د نومبر په 29 به دا ټوکن فاینل لانچ کېږي او موږ ته به پیسه راکوي. دغه د دې روډ میپ و چې واقعا زما سیستم ډېر خوښ شو ملګرو. نو اوس دې کې نور خاص څه نشته، زه راځم یو کوچنی وډرا هم تاسو ته د ټوکن کوم خپل اکاونټ ته، او باقي د وډرا لپاره ځان الیجیبل کول او وډرا هغه به سبا ویډیو کې درته وښیم. زه اوس فعلا راځم، مثلا 10 دانې ټوکن غواړم وډرا کړم، 10 لیکمه وډرا وهم. دغه د 10 ټوکن مې وډرا کړل ملګرو. خپل 19 صرافي ته زه ځم، 19 صرافي ته هلته تاسو ته ښیم. ښه نو ملګرو خپل 19 صرافي اکاونټ ته راغلم. یو بله ښه خبر دا چې تاسو 19 صرافي کې اکاونټ جوړ او ویریفای کړئ، $2 هم تاسو ته فری درکوي، او که $10 خپل اکاونټ ته ولېږئ 10 نور فری درکوي. دا هم ښه کار ده، په دې به هم سبا تاسو ته معلومات درکړم. دا ګورئ ملګرو ما 11 ONX ټوکن وډرا کړل له 19 ټاپ مایننګ څخه او ما ته راغله. یو مې پرون وډرا کړم ملګرو او 10 مې دغه اوس وډرا کړل. دا وینئ ما ته مستقیم 11 دانې راورسېدلې. سټوري تاسو ته ښیم، دلته ګورئ 10 دانې همدغه ټایم 18 د اکتوبر ما ته راغله. یعنې څنګه چې مې ویل وډرا هم ازاده ده، 19 صرافۍ ته تاسو وډرا کولی شئ. په وډرا به زه تاسو ته سبا ویډیو جوړوم او مکمله د الیجیبل کېدو طریقه تاسو ته ښیم. نو دغه ویډیو نور نه غواړم اوږده کړم، نور تاسو